نن شپه د ګلپاڼې د واده شپه ده او ګلپاڼې نکاح ترسره کړ. د دې خبر بشپړ جزئیات او تفصیل په همدې ویډیو کې درکوم. له هر څه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ او ویډیو به تر پایه راسره وګورئ. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ګلپاڼه پیژنئ چې یوه ډیره مشهوره د پښتو ژبې سندرغاړې ده او په سوشل میډیا کې ډیر زیات مینوال هم لري. هغې دا هم ویلي وو چې زه چې کله واده کوم نو ټول خلک به خبروم او بیا به واده کوم. خو اوس داسې یو څه وشول چې خلکو یې تمه نه لرله. خلکو دا فکر کولو چې ګلپاڼه به چې واده کوي نو موږ به مخکې نه ورته خبر وو. خو ګلپاڼې واده هم وکړ او نکاح یې هم وکړ او هیڅوک ورباندې خبر نه شول. د ګلپاڼې ډیرو قریب او نږدې رشته دارو دا خبر خپور کړ چې ګلپاڼې تېره شپه د ماښام 6 بجې نکاح ترسره کړ او د رشید په نوم د یو ځوان سره یې واده وکړ. د پاکستان مسلم لیگ ګوند په پېښور کې د ارباب حضرت خیاط په نوم یو کس چې د دې ګوند یو مشهور کس دی هم په دې مراسمو یا نکاح کې شرکت کړی و. همدارنګه د ګلپاڼې قریب رشته دارو چې په دې کې شرکت کړی و وویل چې ګلپاڼې د رشید په نوم له یو کس سره چې اصلا د افغانستان دی خو د پاکستان شناختي اخیستې ده او له ډیره وخته په پاکستان کې اوسیږي له ګلپاڼې سره واده وکړ. ګلپاڼې په اړه داسې هم ویل کیږي چې د ګلپاڼې پلار له رشید نومي هلک سره یا سړي سره د دې د واده پروګرام برابر کړی و. کله چې ګلپاڼه د دې له پروګرام څخه خبر شول نو همدې ته یې غاړه کېښودله او د خپل پلار له پرېکړې څخه یې سرغړونه ونه کړه. نو په همدې وجې ګلپاڼې هم څه نه وویل ځکه چې ګلپاڼې مخکې ویلي وو چې زه چې کله واده کوم نو ټول خلک به خبروم. خو دا چې ګلپاڼې څوک نه وو خبر کړي نو ځکه یې هم واده په پټه کې ترسره شو. دوستانو، که تاسو هم په دې اړه کوم نظر لرئ موږ سره یې کمنټ کې شریکولی شئ. د ویډیو لیدلو مو مننه. چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ.